کرد گلو کړه چې سیما د ګلزار شي کرد گلو کړه چې سیما د ګلزار شي اغزی مکر په پښو کې بد خار شي ته چې بل په غشولې هسې پویشا چې هم داغ شی بستا پلور گزار شي کوئی مکنه د بل سړي په لار کې چرستا بد کوئی په غاړه لار شي ته چې هر چاته په خوارو سترګو ګورې ته چې هر چاته په خوارو سترګو ګورې لاړم بے بستا صورت د خاورو خوار شي ادم ذات پمانا وړا یو صورت ته هر چې بل ازار وی هغه ازار شي کته نه کوي نظر د چا غیبو کته نه کوي نظر د چا غیب تا هر سړی بستا د غیبو پردهدار شي د مطلوخي اواز کلا ثابت خیجی د هر چا عمل سرګن په خپل گفتار شي لگا ندا که هر سو گناوی لگا لگا ندا که هر سو گناوی لگا دا چې لگا لگا جمع کړي شي بسیار شي دا چې لگا لگا جمع کړي بسیار شي کبل بدو کاندي تور سره خکړه کبل بدو کاندي تور سره خکړه هر یو نخل چې می وراري سنگسار شي هاغه زړه بد توفان په امان وي چې کشته غوندې د خلکو بربردار شي خدای دې بدلا سمکړاو که هم وي د رحمان دې د کلو بدو استغفار شي د رحمان دې د کلو بدو استغفار شي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پدې دنیا کې منګه او تاسو ټول الله رب العزت د ازمایش لپاره را لېږلي دا الله نعمتونه بسیار دي پدې کې یو نعمت الله رب العزت لمانګه لمال چې را کړی دا رحمت هم دی او دا ازمایش هم دی حلال مال رحمت ته کسو کې دا الله په بنیانو باندې خرچه کی لیکن دغه مال ازمایش او فتنه هم ده کسو کې دا الله د دین کې خرج کولو په ځای صرف خواہشاتو باندې خرچه کی مال او دولت د الله رب العزت نعمت ده په دې سره انسان بشمار دینی او دنیوي ضرورت پوره کوي لیکن دغه دولت ازمایش هم ده کله دا د فساد سبب جوړ شي د دولت چې کوم مفید پهلو دی هغه دا دي چې انسان د خلکو محتاج نه وي او لکه څنګه چې جیب دړه د پاسه جوړ دی چې دا جیب ډکی نو د بنده زړه په آرامي د عزت ژوند ورته نصیب شي ښه تعلیمو کې د خپل صحت خیال په وساتي ښکلی رهایش ځان له جوړ کړي ځان له د ښکلي خوراک بندوبست کوي عزت نفس محفوظ شي چا نه غواړي نه د خپلو بچو ښکلی کفالت وکړي فراغت قلبه سره د عبادت ادایګي ممکن شي او انسان ډېرې نیکۍ د دې حلال مال په ذریعه ګټي
په دغه وجه سره شریعت کسب مغاشي او فریضه ګرځولې ده. قرآن کریم هم وایي چې کله تاسو په جومات کې لمونځ کوئ، اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. جومات کې لمونځ کوئ نو بهر لاړ شئ، مومنانو حلال مال په حلال ذریعے سره ځان له وګټئ، دا د الله فضل دی. خو دغه دولت طمع او د حرص سبب کله وګرځي نو بیا دینه فتنه جوړیږي. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي زه په تاسو په دې نه یاریږم چې د لوږې به مړه شئ، خو زما په تاسو دا یاره ده چې دنیا به در باندې را پرانیستې شي. څنګه چې تاسو نه مخکې په خلکو پرانیستې شوې وه، تاسو به دې دنیا سره د حد نه ډېره مینه وکئ څنګه چې هغه تېرو خلکو کړې وه. هسې نه چې دا تاسو داسې هلاک کي لکه تېر خلک چې حلال کړی دی. که الله تعالی مال درکړی دی او دولت یې درکړی دی او د دنیا نعمتونه دې درکړي دي، خپل ګاونډ کې نادارو او مستحقو خلکو باندې خیال وساته. خدای چې تعالی که مال درکړی دی په دغه غریبانانو باندې هم خرچ کو. بني اسرائیلو کې یو ډېر مالدار سړی و، قرآن کریم داغه نوم قارون ویلی دی. داغه خزانی او زر او جواهرات